د سرو زرو د غلا په تور امنیتي ځواکونو د غلو یوه ډله نیولې. کابل ولایت 15مې حوزې په شاوخوا ساحه کې دلته هغه غلو په دوی باندې هغه عملیات وکړي. هر کاری کرده بودن اون خداوند من جزایشون داد. الان قاضی رو هم گرفتن و دیگه‌ایش هم گرفتن. خو بیا دوی د معلوماتو په اساس باندې چې وویل چې دومره طلا ورسره وه 1200 ګرامه طلا وه. دومره باندې سودا کردم، پیسې شو دادم، تقریبا $60,000 شد. چې داسې موږ نفر نیولې دي، داسې شخصي مال و. اوس دا جامه وکړه، زه بیخي خبر نه یم، نه مولوي صاحب خبر ده. $3,00,000 اندازه چې وزن 3650.8 ملي ګرامه طلا ده، سره زر دی. یعنې دا موږ نه غلو سره د موټر ویوړو چې لله الحمد بله ورځ د دغه بانډ اکثر کسان ونیول سوه. د سرو زرو د غلا په تور امنیتي ځواکونو د غلو یوه ډله نیولې. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست او د 15مې حوزې ګډو ځواکونو د غلو د هغې ډلې په نیولو بریالي شوي چې یوه افغان سوداګر څخه یې د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت سره زر وړي وه. تقریبا 4 میاشتې یا څه د پاسه 4 میاشتې په دې پلان باندې وخت تیر سو. بیا د تحقیقات جنایي ریاست د کابل ولایت او دغه رقم د 15مې حوزې امنیتي حوزې په ګډو باندې دا عملیات پای ته ورسېدی چې لله الحمد بله ورځ د دغه بانډ اکثر کسان ونیول سوه او هغه راویست شوي دي، دلته تحت نظارت قرار لري. انشاءالله وروسته به تر هغې قضایي ارګانو ته وسپارل شي. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست زیاتوي دغه افغان سوداګر له جلال آباد څخه کابل ته سره زر لیږدول چې د غلو د یوې ډلې له لوري ولوټل شول، چې د غلو ټوله ډله نیول شوې او یوازې 2 کسه یې تښتېدلي دي. په دې بانډ اصلي د دې بانډ تقریبا د 10 کسانو په شاوخوا کې تعداد دی چې په دوی کې 2 کسان اوس فراریان دي. یو د تمیم په نوم باندې دی، بل د ګلزاده په نوم باندې دی. دا 2 کسان فراریان دي او انشاءالله کوشش روان دی چې هغه کسان هم ونیول شي. او دا کسان بعضې کسان په دوی کې داسې کسان دي چې هغه د امارت د څخه سوء استفاده، یعنې د نامه څخه یې سوء استفاده کړې ده او د هغه کې د کسان هم ورسره شامل دي، هغه هم نیول شوي دي الحمدلله. د سرو زرو هغه سوداګر چې طلا ورڅخه وړل شوې یا د قضیه داسې بیانوي. نن نه تقریبا 4 میاشتې مخکې موږ د 14 د اسدو سهشنبې ورځ وه، تقریبا د غرمې څخه جلال څخه کابل طرف ته موږ حرکت کوو. د عربي پوهنتون ساحه دلته موږ ته مسلح تور فرونر 4 کسه مسلح چې پړګي وهلي وو. موږ ته مخې ته سو چې تاسې ریاست ته وړو. خو ما ورته ویل چې خبره څه شی ده، وي ډېر دلیل موږ ته مه وایه، تاسې ریاست ته وړو، نور دلیل به بیا ریاست کې وایي. نو دغه ساحه د جلب و جذب قمنداني حربي پوهنتون مشهوره ساحه ده چې د 9مې حوزې پورې مربوط لري. بیا زموږ موټر سترګې موږ باندې بندې کړې، نو طرف د سبز چې ګاز ګروپ ورته وي دې طرف ته موږ روان کړو. نو د مایحان سټیل ساحه کې دلته چې موږ کله وغورځولو، دا ریاست دا تاسو پسې رینجر راځي قرول د تاسې د نقي ریاست سبا باندې 9مې حوزې ساحه کې چې موږ ښکته کړو. نو سبا موږ 9مې حوزې ته ورغلو، تقریبا ماسپښین همدا ورځ 3 بجې شل باندې 3 بجې دي. نو حوزو ته مې اظهارات ورکړو، ټول حوزې په جریان کې سوي. بیا سبا له خیره د امنیه قمندانۍ کابل ته عریضه مې وکړله د $3,00,000 اندازه چې وزن 3650.8 ملي ګرامه طلا ده، سره زر دی. یعنې دا موږ نه غلو سره د موټر ویوړو. په دې قضیه کې نیول شوی کس چې له خپل ورور سره د طلا د پلور په برخه کې همکاري کړې داسې وایي. قضیه طلا یک حساب بود که از ما زرگرا کس به حساب نامش کس نامش رازق کس یه همسایه ماسته در کوتل خانه ما بود سابق یه همسایه ماسته دیگه. ما که از هم یک کوچه همسایه بودیم دیگه. قضیه طلا را من به وقتشم من اول هم میگپ زده بودم، حالا هم میگپ میزنم، من یا خبر نداشته بود. چون تمیم برادرم است،
من حالا میگم تمیم برادرم است، من سرش افتخار نمیگم، سرش خجالت میکشم که من تمیم آدم برادر دارم، تمیم آدم بیادرم است. به حساب یا هر کار کرده بودن اون خداوند اون جزایشون داد، حالا اون قاضی رو هم گرفتن و دیگه‌ایش هم گرفتن و کلشون گرفتن دیگه. اون میتونین باز از خود از او پرسان کنین، بگین کمی فردی نام که حال فعلا کمی جا هستم، بگو میره بگو دمی کارتان تا بالا بگو میشناختین یا کتان گشته یا گشته تا بالا کده نکده، اون برای از او معلوم از او خونه گفته اگه تا میگن اگر با وقت مکدشون در کدام کار رفته باشم یا در کدام قضیهشون رفته باشم، بگم این نامرد این میان بود کده ما دیگه. من نرفته بودم با وقت دیگه. یه همسای ما زرگر به حساب چی کستن رازق یا بود مرا گفتن که تمیم نام بیادرم که هسته قال خودش فراره، باز مرا گفت که رازق ما رو بشون که ما این کار داریم رازقه. باز من این رازق هم هست که در اتاق ما سالان میتونی از پرسانم کنی، من تمیم گرفتم که رازق معرفی کردم، تمیم هم میشناسته، همسایه ماست، یعنی آدرس مادر چه شد نه سابق همسایه ما بود در کوتل. باز ما هر کدام ما جدا شدیم، زندگی ما جدا شد، باز به وقت آدرس از این رازق نداشته. باز من کار کردم که می رازق بر تمیم معرفي کړم. بس یو تن طلا پلورونکی هم په دې قضیه کې مجرم ګڼل شوی ځکه چې هغه د طلا د پلورلو په برخه کې د غلو له ډلې سره همکاري کړې او دته 300,000 افغانۍ ورکړې دي. قضیه ای بود که همی فردی نام از ما همسایه ما بود سر کوتل، تقریبا 6-7 سال همسایه بودیم. ما دکان داشتم اون وقت، دکان طلا فروشی. میامد چون همسایه بودیم در دکان میامد یکم زر طلا میخرید برای خانه خود یا میخریدم، پس یکم زرش هم مفروخت. وازی چیز کرد دیگه. بعد از 4-5 سال شد ما از کوتل برآمدیم آمدیم سر خیرخانه دیگه ایره ندیدیم. چند وقت پیش آمد که ما یک زر طلا دارم امیرم مفروشم. ما دیگه فکر کردیم که از خانهشان از دیگه ما ایره خریدیم ایره 2 دفعه به ما آورد. 2 دفعه به ما آورد. ما چون وقت آل دکان ایلا کردیم در وقت من نقص کردم دکان سرمایه کلش رفت، آل ترمیمکاری میکنم. ایره از پیشش گرفتم ما پیسه ندارم خیبر سودا میکنم در این بازار. با سر 3 نفر من مالش سودا کردم در 2 مرحله. در 2 مرحله برش سودا کردم، پیسه شو دادم، تقریبا $60,000 شد که اون نفرایشون که تشان فروختیم فعلا موجود است. ما گرامش 4,700 از پیشان خریدیم، 5,000 فروختم. یو بل تن چې د سرو د غلا په قضیه کې نیول شوی او څه ډول یې له نورو غلو سره همکاري کړې او څومره پیسې ورکړي د قضیې په تړاو داسې وایي. خو په دې کې 2 هفتې ووتلې، بیا په ما باندې غږ وکړو چې موږ سره لږه همکاري وکړه او چې ته موږ سره صرف لاړ شي چې هغه موږ سره ملګري نشته او داسې اجلو کې غږ وکړو. نو زه بیا ورسره لاړم، خو بیا دوی چې موټر گیر کړو، زه نه د موټر نه کوشوی یم او نه ما پیژني هغه خلک او نه زه لیدلی یم او نه ما لیدلي و هغه نفر چې دا څنګه نفر دی او څنګه خلک دي. خو هغه ته یې کوز کړم، دوی لاړل بیرته، وایي چې دا مونږ خپله ترتیبوو. نو بیا دوی ځان سره ویوړل، نو هغې نه پس زه بیا نه یم پیدلی چې دوی څه شی ورباندې کړي دي. خو بیا دوی د معلوماتو په اساس باندې چې وویل چې دومره طلا ورسره وه 1,100 ګرامه طلا وه، نو هغه یې خرڅه کړې وه، هغه باندې چې کومې روپۍ کړې وي هغه کې بیا 15,000 روپۍ دغې ملګرو ته ورکړې. د سرو زرو د غلا په تور نیول شوی کس وایي تیار دی $10,000 بیرته هغه کس ته ورکړي چې طلا یې ورنه وړې وه. او زه خپل توان ځکه زه ورباندې پیدلی نه یم او یقینا تر نن ورځې پورې هغه چې زه ورباندې پوه شوی یم تر نن ورځې پورې زه لګیا یم چې دې ته خپلې پیسې برابرې کړم او د $10,000 یې ماته راکړي دي چې دغه زه بیرته ورته ورکړم او په دې باندې ما خپله اقرار هم کړی دی، په خپله مې کړی دی چې دا یې ماته راکړي دي. د هغې په هغه کې چې دا د شیانو عملیات وو او دغه وشول په دغه کې دا ته واخله. او یقینا درته یم چې ماته بیخي هېڅ معلومات نه کېدل او تر کوم وخت نه چې ماته معلومات شوي دي زه ورته لګیا یم خپل حق دوی ته پوره ورکوم چې هر څنګه وي د $10,000 زه ټول دوی ته ورکوم په خپله خوښه باندې. یو بل تن هم چې د سرو زرو د غلا په قضیه کې لاس درلودی په خپل کار پښیماني ښیي. خو زه یو ورځ هغه ته تللی وم شفخانې ته، وایي ما یو خورکۍ مریض و، هغه مې پښی کټ و، هغه مې بولې و صلیب سرخ ته. د هغې نه زنګ یې راته وکړ، دا کسان خو روان دي. ولاړو، د کسان مو همته د هغه
د دې کسانو منځ کې لکه چې د تامین نامې راپور شوي وو دلته یې ویلې بیا دا نو حرکت یې وکړه چې حرکت یې وکړه خلاصه موږ باندې دا کسان یې ونیول چې ونیولو تمیم و یو بل ګل رحمان و چې هلته نوم یې ګلزاده ورکړی او دغه بل هغه کوم یو بل ورسره و نوم یې دغه نه راځي دا کسان موږ باندې ونیول مالدو سره خو شی نشته د ولاړل چې ولاړل نو پس د درې ورځو نه زنګ یې راته وکړ وایي داسې قصه ده 15,000 ډالر واخله نو دغلته موږ اشتباه وکړه غلط مو وکړه چې دغه هم واخیسته دغه نه هم پوښتنه ونه کړه دوی پوښتنه هم کوله دا سړی موږ نه وتښتېده نو زه څه خبر وم چې دا به داسې خطا کېږو به داسې به شخصي مال وي نو نه د مال نه خبر یم نه د هغه نه اوس دلته خبر شوم چې داسې موږ نفر نیولي دي داسې شخصي مال و اوس دی جامه وکړه زه بیخي خبر نه یم نه مولوي صاحب خبر ده نه زه خبر یم دی ته یې ووایي چې دا د رقم ته موضوع ده نو رضی وشي نه یم خبر د سرو زرو دغه سوداګر د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي چې په سختو حالاتو کې هغه کسان نیولي چې له ده څخه یې سره زر وړي دي نو موږ د سازمان یافته شعبې څخه هم ډیره مننه کوو چې دغه او 15مې حوزې مجاهدینو او د عامر صاحب د حوزې نه هم ډیر منندوی وو چې ډیره هلې ځلې همکاري موږ سره وکړه دغه 4 میاشتې ډیر موږ سره تکلیف او موږ ته اعصابي تکلیفونه موږ ته پیدا شو تشویشونه و چې د خلکو امانتونه موږ په دغه کې چې پیسې لاړې موږ به څه چل وکړو افغان امنیتي ځواکونو د غلو دغه لس کسیزه ډله د 4 میاشتو هڅو وروسته نیولې ده چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی